په اف باندې زمون کار وشي به ان شاء الله ها اوس راځو موږ کار کوو په یو فنکشن باندې ګورئ پی ایچ پی چې د خپل ځان سره ډېرې زیاتې فنکشن لري صحیح ده ډېرې زیاتې فنکشن لري خو فنکشن باندې موږ هم اوس کار نه کوو نن به موږ فارمز جوړو چې به جوړو فارم زه راځم دلته جوړوم یو فارم اوپن ټیک فارم ځکه چې یو خبره زه تاسو ته دلته وکړم چې په پی ایچ پی کې چې کوم کار دی هغه ټول فارم بیس کار فارم ډیټا واخله ډیټا سیو کړه صحیح نو دې لپاره موږ سره یو فارم جوړوم action is equal to quotation خالی method is equal to quotation post صحیح او بیا دلته فارم سره کلوز کوم دې طریقه ما input type is equal to quotation text او name is equal to quotation username او close tag صحیح او بیا ورکوم یو br صحیح بیا ورکوم input type is equal to quotation password صحیح ده او quotation name is equal to quotation user pass او control is دلته به دوه فارم راغلي صحیح user name user pass دا ګیټ شوی دي ځکه صحیح ده یو بټن هم پکار ده صحیح ده کنه یو بی آر راوړم دل لاندې یو بټن پکار हो गया सही है دنه ویډیو چې دا څنګه ختمي دا دلته داغه کې ما اډ کړی دا ریممبر باندې مې کلیک کړی ځکه دلته ما سره دلته دې کې ریممبر راځي کنه ښه اوس زه ما چې یو کس په دې کلیک کوي صحیح ده نو دا ډیټا دی باید دلته راشي صحیح خو په دې باندې د کار کولو لپاره هم تاسو سره ک پی ایچ پی ار ځای کې شروع کوئ زه به هم دلته لاندې ورسره شروع صحیح هر ځای کې شروع کوئ تاسو باندې څه پابندي نشته اول به تاسو لګوئ اف اس سیټ اف کچیرته سیټ وي بریکټ سٹارټ ویریبل انډرسکور پوسټ دا کم میتھډ فارم دی پوسټ نو ما پوسټ ک ګیټ نو ګیټ کور کوي بیا بدلته ورکه په دې کې سنگل کوټ په دې کې پوسټ میتھډ کې کچیرته سبمټ بٹن صحیح وي صحیح ده بریکټ اف ولې مې دوه بریکټ اف کړ چې دوه بریکټ مې ان کړی صحیح ده کوشش او دلته په دې کې به موږ خپل کوډ بلاک چي صحیح ده کنه ما ورته ویل چې اف کچیرته اس سیټ وي پوسټ میتھډ چې کوم فارم دی دا فارم کچیرته سیټ وي صحیح وي او په دې کې سبمټ بٹن کچیرته سیټ وي دا سبمټ بٹن تم چې ار نمبر کړی یا بدلته استعمال صحیح ده کنه نو ماته ګورئ ما تاسو ته مخکې یو ځل تکرار کړه خو داسې صحیح نه چې هر کله تاسو د دې نه ډیټا اکسس کوئ د دې فارم صحیح ده نو د دې هر یو نه فارم نه به تاسو ویریبل جوړوئ چې به جوړوئ ویریبل به جوړوئ نو دلته خو دا ورته ویل که چېرته دا بټن سیټي نو بیا چې وکړه د دې دواړو فارمونو نه د دې دواړو نه یوزر نیم نه او یوزر پاسورډ نه چې شی جوړ کا ویریبل جوړ نو ویریبل وسنګه ته جوړوي ویریبل یوزر از ایکوال ټو ویریبل انډرسکور پوسټ میتھډ فارم کې ده کنه او پای کې ما سره یوزر نیم کوم چې شی ده هغه نه راته دا جوړ کا بس صحیح ده یعنی یوزر په نوم ویریبل جوړ شو او دا پکې ویلیو سٹور شو صحیح ده خو ویلیو ډایرکټ د ایکو سره نه ایکوال سره نه پکې سیو کیږي ویلیو به د پوسټ او د شی مسله صحیح ده نو بیا دا غینه بعد وتا شو ورکوي ویریبل پاس په نوم باندې چې ویریبل چې ارسن سره ویریبل جوړوي از ایکوال ټو ویریبل انډرسکور پوسټ
او په دې کې به ورکو یوزر پاس ولې چې دلته مې یوزر پاس ورکړی نه نه او څه چې نوم ورکول شي هغه ورکوي سي کنټرول اس نو بس بیا دا غینه بعد څوک کا ایکو کراته ویریبل یوزر صحیح ده اما خبره ایکو کراته ویریبل پاس ब्रेक पकड़ दे आओ ये पूछ हुई ګورو چې مسله څه ده बटन के मसाला सही है मंगा गोरा दल्ता ورکړه ده बटन کوم सबमिट ختم सबमिट हाँ दा पोस्ट बदल कवर एको करा था वेरिएबल यूज़र और पास वेरिएबल ना बिल्कुल सही है बस ऐसे छेड़ल के समसरब के नश्तमदा कोड बताओ सुपर कंप्यूटर को ओके सही है दा बताओ सर बिल्कुल ये पॉजिटिव रिजल्ट करके जी जब कंट्रोल एन सर यो बल फॉर्म जोड़ कमा तो पर डिजाइन के वजह तुम सही था इंसर्ट कोई गएगा ना फॉर्म और फॉर्म के वजह दो शई ने रावड़ में यो बके टेक्स्ट वीडियो रावड़ में कैंसल सही था और यो बके इंसर्ट फॉर्म सरा यो बल टेक्स्ट वीडियो रावड़ में और बे बके यो बटन रावड़ में इंसर्ट फॉर्म सरा यो बटन सही था ब्रेवड़ तो बनूं और कम दीजिए की शेप और कम यूजर नेम यूजर पास आओ देता और कमा सबमिट छे सबमिट देता उधर कम कोड रुता को मा PHP स्टार्ट F कचरता वेरिएबल S सेट कचरता सेट भी वेरिएबल अंडरस्कोर पोस्ट और पदे के माँ सारा सबमिट बनूँ चिकन बटन सही लगा ना और पदे के रात दे द्वारा ना वेरिएबल जोड़ का वेरिएबल यूज़र नेम मुझे ओबल शेप रीख हो जोस देता वो कम यूज़र नेम और वेरिएबल पासवर्ड बनूँ देता वो कम पोस्ट और यूज़र पास और बकमा एको वेरिएबल एको का वेरिएबल यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल सर वैसे सेकंड फॉर्म second form dot PHP मुझे बता second form और जरूरी डालता है सही है
دې کې یو کس ویډیو ورکړی دا دې کې ویډیو ورکړی دا سبمټ باندې کلیک کړئ دلته راځي خو صرف دا یو کوښ وکنه نو تاسو به چې وکړئ دواړه به یې کوئ صرف دا یې کوښ شوی دی نوم کنه نو एक को करा था बिया और बिया पास نو اوس چې اره ویډیو تاسو د دوړو کې ورکوي که احمد نوم دی او پاسورډ دی ویلکم او سبمټ نو احمد صرف یې کوشو پاسورډ یې کونه شو ولی چې پاسورډ کې به ضرور څه مسله یې نو پاسورډ نو ورکړی مکمل پاسورډ نو ورکړی ته مې صرف پاس لیکل نو ځکه دلته نه راته بدلون راځي صحیح نو په دې طریقې سره صحیح اوس تاسو چې وایي چې را د پاسورډ شکل والی نو په دې کلیک کړئ پاسورډ کنټرول اس کړئ جان دا صحیح دغه پاسورډ شکل دی عثمان او پاسورډ دې کوم عثمان نوم دی او پاسورډ دی صحیح شو دا بیا موږ په فارم کې هم استعمال